مالیکول د لاتیني کلمې مول څخه اخیستل شوی د کتلې کوچنی واحد په معنا ده. مالیکول د څو اتومونو له یو ځای کېدو څخه جوړیږي. مالیکول د مرکب کوچنی ذره ده چې د هغه مرکب خاصیت لري او د برېښنايي چارج له پلوه خنثی وي. د ټولو مرکبونو کوچني جوړونکي ذرې مالیکولونه دي. د عنصرونو له یو ځای کېدو څخه د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې مرکبونه جوړیږي چې د عنصرونو اتومونه د کیمیاوي اړیکو په واسطه یو له بل سره نښلي او مالیکول جوړوي. یعنې اتومونه په مالیکول کې د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره تړل کیږي. مالیکولونه دوه ډوله کیمیاوي اړیکو په واسطه سره نښلول کیږي: اشتراکي یا آیوني اړیکه. مالیکول دوه یا څو یو شان یا مختلف اتومونه د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره نښلول شوي وي. مرکب دوه یا څو مختلف اتومونه د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره نښلول شوي وي. ټول مرکبونه مالیکولونه دي، خو ټول مالیکولونه مرکبونه نه دي. لکه O2 د اکسیجن عنصر مالیکول دی. هر څه له اتومونو څخه جوړ شوي دي، خو هر څه له مالیکولونو څخه نه دي جوړ شوي. اکثره وضعي مرکبونه مالیکولونه دي، لکه بېلابېل پروتینونه، قندونه، شحمونه او نور. خو د ځمکې پر مخ ډېری پیژندل شوي مواد مالیکولونه نه دي، لکه عنصرونه، بېلابېل مخلوطونه او منرالونه چې د ځمکې پوښ او لایه جوړه کړې ده. مالیکول کې اتومونه د کیمیاوي اړیکو په واسطه تړل شوي. مخلوط کې اتومونه او مالیکولونه یو ځای وي، خو د کیمیاوي اړیکو په واسطه نه دي تړل شوي. مالیکولونه دوه اتومي او یا څو اتومي وي. دوه اتومي کې هم هستوي لکه H2 چې یو ډول اتومونو څخه جوړ دی، او څو هستوي لکه کاربن مونوکساید چې د څو بېلابېلو اتومونو څخه جوړ دی. څو اتومي کې له دوو څخه ډېرې هستې یا اتومونه شتون لري، لکه کاربن ډای اکساید چې له 3 اتومه څخه 2 اتومه اکسیجن او 1 اتوم کاربن څخه جوړ. د پولمر مالیکولونه له زرګونو اتومونو څخه ترکیب شوي. مالیکول کېدای شي یو هستوي وي، یعنې یو ډول اتومونو څخه جوړ وي، لکه د اکسیجن مالیکول، او یا څو هستوي یعنې څو ډول اتومونو څخه جوړ وي، لکه د H2O د اوبو مالیکول. چې څو هستوي مالیکول د مرکب واحد دی. اووه عنصره دي چې په مالیکولي شکل پیدا کېږي: هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین، ایودین، کلورین، برومین. که د یوې مادې مالیکولونه د یو ډول اتومونو څخه جوړ وي، دغه ماده عنصر بلل کېږي. لکه ځینې عنصرونه په مالیکولي شکل پیدا کېږي. که د یوې مادې مالیکولونه د څو ډول اتومونو څخه جوړ وي، دغه ماده د مرکب په نوم یادیږي. د یوې مادې د بیلګې مسلسل ویشل په کوچنیو ټوټو باندې د هغه په ترکیب او کیمیاوي ځانګړتیاو کې هیڅ بدلون نه راولي، تر دې چې د مادې ویشل د مالیکول سطحې ته ورسیږي. تر دې وروسته یې ویشل په نورو کوچنیو برخو د مادې ترکیب او کیمیاوي ځانګړتیاوې بدلون مومي، چې په دې سره د مالیکول برخو یا اتومونو ترمنځ شته کیمیاوي اړیکې له منځه ځي. په دې اړه د یوې تجربې لینک په لاندې ډسکرپشن کې شته، هغه وګورئ. مالیکولونه هم ډېر کوچني ذرې دي، اندازه د اتومونو شمیر پورې تړلې چې مالیکول څومره اتومونو څخه جوړ دی. مالیکولونه له 2 اتوم لرونکي څخه تر 9 میلیون اتوم لرونکي مالیکولونو پورې شتون لري. تر ټولو کوچنی مالیکول د هایدروجن 2 اتومي مالیکول دی چې اندازه یې 0.04 انګستروم دی. که د اوبو یو څاڅکی د نړۍ پر انسانانو په مساویانه توګه وویشل شي، هر چاته به 1000 میلیارده مالیکول ورسیږي. یعنې مالیکولونه دومره کوچني دي. مالیکولونه په فورمول سره ښودل کېږي. د اتومونو سمبولونو مجموعې ته فورمول وایي. د مرکب د جوړونکو عنصرونو د اتومونو ثابت نسبت ته د مرکب فورمول وایي. کیمیاوي فورمول دوه شیان موږ ته راښایي: لومړی په مالیکول کې شته اتومونه، دویم په مالیکول کې د اتومونو شمیر. په مالیکول کې چې د اتوم شمیر نه وي لیکل شوی، د اتوم شمیر یې 1 دی. د اوبو مالیکول 2 هایدروجن او 1 اکسیجن اتوم چې د اوبو مالیکول ټول 3 اتومه لري. د مالیکول په ترکیب کې د ټولو شامل اتومونو د اتومي کتلو مجموعه د مالیکولي کتلې په نامه یادیږي. دا چې اتومي کتله د کتلې په اتومي واحد سره ښودل کېږي، نو د مالیکولي کتلې واحد هم د کتلې اتومي واحد دی.